امین ګنډپور صاحب د خیبر پښتونخوا جامې وباسه، لنګ واچوه لنګه. لکه جامې چې دي څوک چې د احمدشاه ابدالي بچیان وي پښتانه یې غیرتیان هغه جامې اچوي. بې غیرته سړي له پکار نه دي چې هغه پښتون هغه دا جامې واچوي. تا لا بله ورځ سره خولۍ په سر کړې وه د منظور پښتون، دغه سره خولۍ مرن نواز شهباز شریف او نواز شریف پنجابیانو ته په سر که په هغې کې به هم غیرت راشي، والله کې په تاسې کې غیرت راشي چې ستا د سپېږمو لاندې چې ستا د پښتنو وطن د افغانانو پښتنو وطن په خیبر پښتونخوا خیبر کې د قومي جرګه کېږي یا قومي عدالت لګول کېږي په 11 اکتوبر، په هغې کې خیمې لګول کېږي او ستا د اډر لاندې پولیس ورځي او سي مهربانه هغه خیمې سیزي، په هغه خلکو باندې ګیس شیندي او ډزې پرې کوي. دا ستاسې غیرت دی، دا ستاسې پښتو ده. تاسې خو همداسې ذلیله خاصئ چې بله ورځ پنجابیانو ذلیله کړې په اسلام آباد او په پنډۍ کې. تا خو هلته چغې وهلې چې زه به دا وکړم هغه به وکړم، مرنواز او شهباز شریف او در روان یم لکه د جهانګیر خان ډیالکونه یې شروع کړي لکه په فلمونو کې چې ستاسې غیرت دغه دی چې ستاسې پښتانه ستاسې مشران ستاسې قبایل هلته سي مهربانه ذلیله کوي د پنجاب په اډ روانې، خو ستاسې اسلام هم د پنجاب دی. الله تعالی او د الله پیغمبر چې کوم اسلام رالیږلی هغه تاسې نه پالو کوئ. قائد اعظم کافر او د پنجاب په خوښه باندې چلیږئ. ستاسې د دنیا هغه بدترین غلامان هستئ. موږ د پنجابي نه څه ګیله وکړو چې ستاسې دا عمل دی. انشاءالله دا جرګه خو به کېږي، دا قومي عدالت به لګول کېږي، دا فیصله به کېږي، د دې پنجاب د غلامۍ نه به ځان خلاصوو انشاءالله. خو دا یاد ساته چې د غیرت او د بې غیرتۍ یو حد وي چې تاسې سي مهربانه کراس کو او د غیرت په وخت کې غیرتیان ودرېږي. په دې 11 اکتوبر باندې به غیرت چې پکې وي په واقع چې د افغاني د پښتنې مور نه پیدا او د احمدشاه ابدالي نسل وي هغه به انشاءالله په 11 اکتوبر د دغه قومي عدالت او د دې پښتنو سره ودرېږي. لعنت دې وي ستاسې په دغه د غلامۍ ژوند باندې چې خپله خو اختیار کړی دی او دغه پښتانه هم نه پرېږدي چې د ازادۍ یا د خپلواکۍ یو غږ اوچت کړي او ته ورپسې پولیس لیږې د شپې. پولیس والا به څه ملامته خو د اډر لاندې دي، مګر تاسې خو غټ بلاګان هستئ. خبرو ته مو ګوره، ستا بریتو ته وګوره، ستا ډیلاکونو ته وګوره سي مهربانه او ستا پښتنو سره په خپله صوبه کې په خپل کور کې ورسره ته څه عمل کې. د اسرائیل پسې خبرې کوي. اسرائیل چې کوم عملونه کوي د فلسطینیانو سره بدتر عمل تاسې سره د پاکستان ریاست کوي، مګر تاسې کې نه غیرت شته، نه پښتو شته، نه افغانۍ شته، نه اسلام شته. سي مهربانه هر څه میر کړي دي او د پنجابي په خوښه باندې ژوند تېروئ، نه د الله او د الله په رسول